د مومند ضلعي ګنداو سیمه کې د ترهګرو لخوا د ماربلو د کارخانې په سوځولو او د مقامي پولیس په چوکۍ د حملې نه پس کارخانهدارو او مومند قبایلو سخت احتجاجي دھرنا شروع کړې ده، کومه چې په دویمه ورځ هم دوام لري، چې پکې منتخب MNA ساجد خان، پخوانی MPA نثار مومند، د مومند بار پخوانی صدر رشید خان ایڈوکیټ، د مومند سیاسي اتحاد جنگریز خان او نورو سیاسي وګړو، کارخانهدارو او مشرانو د سکیورټي او په حکومتي ادارو سخت ټکونه کړي دي او ویلي دي چې کارخانهدارو او مومند ولس ته دې تحفظ ورکړی شي، ګینې دوی به په سخت احتجاجي تحریک چلولو مجبوره شي. احتجاجي دھرنې ته MNA ساجد خان، پخوانی MPA نثار مومند، د مومند بار پخوانی صدر رشید خان ایڈوکیټ، د JUI امیر مولانا محمد عارف حقانی، د TLP مولانا محمد عادل نوری، د مومند سیاسي اتحاد صدر جنگریز خان، د ANP صدر ملک سیف الله خان، د PTI رهنما امیر الله جنیدی، د جماعت اسلامی امیر محمد سعید خان، فردوس خان، ملک جانزیب خان، صفدر مومند او د مومند ماربل صدر طاهر خان، حاجی نوشاد او یو شمېر نورو ویناګانې وکړي او د کارخانې په سوځولو او د مقامي پولیس په چوکۍ حمله په سختو ټکو کې وغندله. دوی دړکه ورکړه که چېرې دا قسمه د ترهګرۍ دوباره کوشش وکړی شو نو ټول قوم به په یو اواز د ترهګرۍ خلاف راوځي. د دھرنې په اړه د کارخانهدارو وحدت نیوز ته وینا وه. موږ د احتجاج چې کوم شروع دی دا د بدامنۍ په وجه باندې دی چې امن موږ ته نشته او حکومت زموږ محافظ دی او هغه زموږ د آیین مطابق پابند دی چې هغه به موږ له زموږ روزګار له موږ له زموږ سرونو له امن را نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې هغوی موږ له تحفظ راکړي. دویمه خبره دا ده چې په مومندو او پاټه باندې مختلف قسمه ټیکسونه ولګول. د ټیکسونو د وجې هم د موږ نه نیمې کارخانې ولاړې وې. دلته تقریبا 100 کارخانې دي، 100 کې تقریبا نیمې د ټیکسونو د وجې ولاړې وې. دا کارخانې خو موږ ډېرې په سخته جوړې کړي دي، 3 کسان پې مرګري شوي، یو کارخانه هم جوړه کړې ده. زموږ ته خپل ذاتي دومره مسایل دي چې مرګرو څه پې اګري کېږو او د هغې باوجود موږ باندې مختلف قسمه ټیکسونه ولګېده. د 2 لکو نه زموږ هغه بیل 15 لکو ته لاړی. دا درنه به زموږ د امن باره کې ده، امني او تحفظ موږ ته میلاو شي، دې باره کې ده او د دې وخت نه دی معلوم تر څو پورې چې زموږ مثال خبره حکومت یا کم واکداران دلته ناستې دي د امن باره کې یا نور مثال کم مشران دي، هغو ته موږ دا خواست کوو چې د روزګار ته دې پر امن یو معقول ساز کړی شي او دا دې نور هم مخکې کړی شي. دا نه چې آیا دې ته دا مسلې ورځ د ورځې راځي او بیا نه موږ ته تحفظ او نه زموږ روزګار ته تحفظ، نو مشکل لکه موږ د روزګار مخکې چلولو ته تیار یو. نو درنه خو موږ د امن دپاره دا درنه جوړه کړې ده چې موږ ته دلته په دې وخت کې سخته بدامني بیرته دوباره شروع شوې ده. تقریبا مخکې د 15-16 سال نه چې کومه بدامني وه هغه تر د اوسه پورې دې کې لږ شانته ګیپ راغی، یو 7-8 میاشتې ګیپ پکې راغی. پته نه لګي چې دا پکې د څه دپاره موږ ټول قوم خوشحاله و چې یاره آیا امن راغی. موږ ته د مخکې نه چې کوم زموږ سربراهان دي هغوی ویل چې موږ امن راوستو تاسو ته او انشاءالله موږ دا چې کوم دهشتګرد یا مطلب کوم شرپسند دي دا موږ ناکامه کړه. نو اوس موږ په دې باندې نه پوهېږو، دا اوس موږ ټینشن کې دوی اچولي چې دا بیرته دوباره بدامني په کومه وجه راله، ولې راولی. دا زموږ ځپلی سوی خلک دی کم چې مثال طور باندې دلته خو غربت زیات دی، زموږ خاص کر په فاټه باندې تعلیم راله نه راکوي، مطلب ایجوکیشن کمزوري ده، د پیسو کمزوري ده خلکو سره. نو موږ ځان ته لږ شانته روزګار په د بار ملکونو نه چا لږې پیسې راوړي، چا ګاډي خرڅ کړي ده، لږې فیکټریانې ځان ته جوړې کړي. نو هغې کې اوس دوی موږ ته د باتو او د ټیکسونو وارننګ راکوي چې دا راکوي دا راکوي. نو آیا موږ دا مطالبه کوو د ګورنمنټ طرف نه چې دا څنګه امن تاسو موږ ته راوستی؟ دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ترهګرو لخوا د ګنداو کارخانهدارو د بتې ورکولو نه انکار کړی و چې په نتیجه کې د ګنداو د حاجي ایسر خان د ماربلو کارخانه سوځولې شوې وه او دې سره نږدې د مقامي پولیسو چوکۍ ته د لاسي بمونو په نتیجه کې په چوکۍ کې موجود مقامي پولیس اهلکار نامدار خان سخت ژوبل شوی و، د کوم علاج چې دا وخت د پیښور په روغتون کې روان دی.
کارخانهدار وایي چې تر هغې به درنا روانوي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي ترسره شوي. د مومن قبایلي ضلع نه د وحدت نیوز دپاره ګل محمد مومن